غوره طریقه او سنت طریقه دا چې په ګوتو باندې به ذکر کی. او حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، یو روایت کې سره دا زیادت دی بیمینه، ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی دی چې ذکر یې کوو په ښی لاس په ګوتو. یو خو دا مسله راغله چې دا ذکر په دواړو لاسونو په کار دی که په ښی لاس په کار دی. نو ګوره جایز په دواړو دی، یعنې یو سړی په ښی لاس ذکر کوي هم صحیح ده، ورسره په ګز کوي هم صحیح ده، خو غوره دا دی چې صرف په ښی لاس کوي. او د هغې دوه وجې دي. یو وجه د هغې دا حدیث دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم خپله طریقه دا ده، او څومره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې ته نږدې دومره پکې خیر دی. ورسېدی به. دویم عایشه رضی الله عنها روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به هر پاک کار، عزتمند کار، صفا کار، د خیر کار په کوم لاس کو؟ او په ښی لاس کو. او د الله ذکر ډېر اوچت عمل دی. نو غوره دا ده چې ذکر ته په ګوتو کې دا د ښی لاس په ګوتو باندې کوه، او که څوک یې په ګسو کې څه حرج پکې نشته، هغې له راځو. که څوک یې په ګسو کې څه حرج پکې نشته، او غوره دا دی چې په ښی باندې وکړي.